السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، زه احمد زی احمدی او تاسو ګورئ ټیکنیکل زیا چینل. زه په دې ویډیو کې تاسو درخوایم چې یعنی کو تاسو د فیسبوک آی ډي تاسو نه د بل چا موبایل کې ان پاتې شوی یا د چا کمپیوټر کې ان پاتې شوی یا تاسو د فیسبوک آی ډي بل څوک استعمالي یا تاسو غواړئ چې زه معلوم کم چې زما د فیسبوک آی ډي په کم ځای کې ما ان کړی و، یعنی په کم موبایل کې ما ان کړی و یا په کم کمپیوټر کې ما ان کړی و، او تاسو نه بغي کې د خپل موبایل کوډ پاتې شوی یا د خپل د فیسبوک اکاونټ کوډ در پاتې شوی یا تاسو نه خپل آی ډي ان پاتې شوی یا تاسو اکاونټ بل څوک استعمال یعنی تاسو فیسبوک بل څوک استعمال، نو کو تاسو غواړئ چې هغوی بس دغه اکاونټ بند کړئ چې یعنی صرف تاسو استعمال کوي او هغوی واپس تاسو آی ډي ان نه کړي. نو راځئ دا ویډیو ګورئ، ان شاء الله تاسو په ټول طریقه باندې پوه شئ چې په بل چا بس تاسو خپل فیسبوک اکاونټ څنګه بند کړئ. نو د ټولو نه اول به تاسو خپل فیسبوک ته لاړ شئ، خپل فیسبوک به آن کړئ. چې کله مو فیسبوک آن کو دلته اوس تاسو وینئ چې د سکرین په پاسنۍ برخه کې ښي سایډ ته دا کم درې لاین چې تاسو ته ښکاري په دغې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته بیا تاسو ته ډېر آپشن درکوي، تاسو به د ټولو نه لاندې راشئ یعنې سکرین لاندنۍ برخې ته به تاسو راشئ او دلته به تاسو وګورئ چې د لاګ آوټ نه بر لیکل شوي سیټینګ ان پرایویسي، په دغې به تاسو کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو ته نور آپشن درکوي چې په دې کې به تاسو سیټینګ وګورئ او په سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته بیا موږ ته یو څو آپشن نور راکوي چې په دې کې به موږ وګورو سیکیورټي اینډ لاګین. نو دلته اوس تاسو وینئ چې په سکرین باندې سیکیورټي اینډ لاګین تاسو ته ښکاري، په دغې به تاسو کلیک وکړئ. دلته بیا یو څو آپشن موږ ته نور راکوي چې دلته اوس موږ کتلی شو چې موږ خپل فیسبوک آی ډي نه چېرته او په کم موبایل کې یا کم کمپیوټر کې موږ آن کړی وي. نو دلته به تاسو په دې سی آل باندې کلیک وکړئ کوم چې د ویر یو آر لاکډ ان سره لیکل شوی دی. نو په دې چې کله تاسو کلیک وکړو دلته اوس تاسو ته هغه ټول ډیټیل راځي، یعنی چې تاسو په کم وخت کې خپل فیسبوک آی ډي آن کړی وه، په کم موبایل کې آن کړی وه یا په کمپیوټر کې آن کړی وه یا په کم ځای کې آن کړی وه. تاسو اوس وینئ چې سامسنګ ګلیکسي S6 کې ما دغه خپل آی ډي آن کړی و، یعنی او دلته تاسو د نور هم کتلی شئ چې یعنی بل څوک ستاسو آی ډي استعمالوي نو تاسو په هغه پسې د دې ځای نه لاګ آوټ کولی شئ، یعنی هغه به یې نشي کولی چې ستاسو فیسبوک آی ډي استعمال کړي. دلته تاسو ګورئ چې J7 پریم کې یعنی په 18 سپتمبر کې دغه ما ان کړی وای. یعنی تاسو نور ګورئ چې دا ټول کوم ډیټیل چې ما ته راځي یعنی دا J3 امریټ شو، نو دغه ټول دلته تاسو به خپل وګورئ چې تاسو خپل آی ډي ان کړی وای، یعنی سیټینګ کې تاسو خپل آی ډي ان کړی وای، یعنی کم موبایل کې من کړی وای یا په کمپیوټر کې ان کړی وای یا کو دې کې تاسو وګورئ یعنی بل څوک تاسو آی ډي استعمالوي او تاسو غواړئ چې زه دغه ټول لاګ آوټ شم چې هغه کس نه هم زه خپل آی ډي ختمه کړم، نو تاسو به د سکرین لاندنۍ حصې ته راشئ. دلته تاسو وینئ چې لیکل شوي لاګ آوټ اف آل سیشنز، نو په دې به تاسو کلیک وکړئ او ستاسو ټول آی ډي به لاګ آوټ شي، یعنی کو هر څوک هم ستاسو آی ډي استعمالوي نو هغه نه به ختم شي، بیا هغه نشي کولی چې ستاسو آی ډي استعمال کی. او کو تاسو غواړئ چې د یو نه ځان لاګ آوټ کړئ نو د 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ چې د کم نه تاسو لاګ آوټ کېدل غواړئ هغې سره دا کم 3 ډاټ چې دي په دې به کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو وینئ چې زه غواړم د ان5 نه د ګلیکسي ان5 نه خپل فیسبوک آی ډي لاګ آوټ کړم، نو د لاګ آوټ باندې تاسو کلیک وکړئ او زما آی ډي اوس دغه ګلیکسي ان5 نه لاګ آوټ شوه. نو تاسو کولی شئ چې دې طریقې سره خپل فیسبوک آی ډي نه محفوظ کړئ، نور چې څوک ستاسو فیسبوک آی ډي نه استعمالوي د هغې نه خپل فیسبوک یعنې محفوظ وساتئ. ګرانو دوستانو، دا به زموږ د نن ورځې ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوي وي چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته راشي، ویې ګورئ، معلومات حاصل کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.